سلامونه وخت بخیر ملګرو. څه ډول کولی شو د رین بي ان بي لپاره په باینانس کې بي ان بي واخلو تر څو پرې خپل اکاونټ رجسټر کړو. موږ ته 0.00 بي ان بي ضرورت ده، خو دلته موږ راځو باینانس ته. په باینانس کې کولی شو په یو اس ډي ټي باندې بي ان بي واخلو. ټریډ برخې ته راځو، ټریډ کې کنورټ او ښکته ټو چې کوم ده فرام کې باید یو اس ډي ټي وي او ښکته ټو برخه کې باید مونږ تاسې ورته بي ان بي انتخاب کړو، ځکه موږ غواړو چې یو اس ډي ټي بي ان بي ته کنورټ کړو یا یې واړوو. بي ان بي انتخابوو او دلته ورته خپل حد لیکو. پام مو وي چې ما دلته کم حد انتخاب کړی دی، تاسې باید د 3.5 ډالرو څخه کم انتخاب نه کړئ، ځکه چې د 3.5 ډالرو معادل 0.0050 بي ان بي کیږي او د 0.0050 بي ان بي نه کم د باینانس څخه ویډرا نه کیږي. نو دې لپاره باید تاسې د 3.5 ډالرو بي ان بي واخلئ. ما دلته د 3 اخیستې ده، وروسته مې بیا هم نیم ډالر اضافه کړې ده. تاسو باید د 3.5 ډالرو بي ان بي واخلئ. دلته تاسو ته دغه اپشن راځي، تاسو به دغه کنفرم کړئ یا به یې تایید کړئ. نو تاسو څومره بي ان بي ته ضرورت لرئ؟ لږ تر لږه 3.5. نو 3.5 څخه باید کم نه وي. نور که تاسو د 7 ډالرو اخلئ که د 3.5 ډالرو اخلئ هغه تاسو پورې تړاو لري. کنفرم باندې کلیک وکړئ، لږ انتظار وباسئ، هغې نه وروسته دغه تایید کیږي، بله صفحه راځي. دلته کېدای شي تاسې نه کوډونه وغواړي، خپل پاسورډ درنه کوي، اوتنټیکیشن کوډ چې کوم ده هغه به تاسو ته اوتنټیکیټر اپ کې درکول کېږي. نو دا د زموږ کنورژن وشو. اوس موږ کولی شو چې دغه بي ان بي چې کوم لرو موږ د خپل بي ان بي ترلاسه کړو. غواړو چې دغه سیف پال والټ ته ولیږو تر څو پرې د رین بي ان بي اکاونټ رجسټر کړو. سیف پال ته دننه کیږو. په سیف پال کې او پی بي ان بي عرض موږ باید له مخکې فعاله کړی وي. او پی بي ان بي باندې کلیک کوو، ریسیو باندې کلیک کوو. دلته ریسیو چې کله کلیک کوو دلته به دغه ادرس کاپي کړئ. کاپي نه وروسته باینانس ته دننه شئ، باینانس کې بي ان بي انتخاب کړئ او ویډرا باندې کلیک وکړئ، ځکه موږ غواړو دغه سیف پال والټ ته ویډرا کړو. پورته ځای کې به تاسې دغه کوم ادرس چې دغه کاپي کړئ دا به په باینانس کې دننه کړئ. ادرس برخه کې دغه پیسټ کړئ، ښکته ورته نیټورک انتخاب کړئ. نیټورک زموږ او پی بي ان بي ده، دې ته باید متوجه اوسئ. او پی بي ان بي نیټورک انتخاب کړئ، لږه اندازه چې د 0.0055 یا 50 د دې نه باید کم نه اوسي او د دې نه کم نه ویډرا کېږي. نو تاسې دغه انتخاب کړئ، هغې نه وروسته بیا ویډرا باندې کلیک وکړئ. نو تاسې ویډرا ترسره کېږي. ویډرا باندې کلیک کوو. دلته کېدای شي اوتنټیکیټر اپ کوډ در څخه وغواړي، هغه به تاسې ورته ننه کړئ. کنفرم باندې کلیک وکړئ. نو دا ډول بي ان بي زموږ واستول شوه. کنفرم باندې بیا هم کلیک کوو. اوس تاسې خپل والټ پرانیزئ، خپل والټ ته دننه شئ، سیف پال والټ. ګورئ چې زموږ والټ کې پیسې اضافه شوي دي او بي ان بي اضافه شوی دی. نو اوس موږ کولی شو د دې لارې د لینک لارې خپل اکاونټ رجسټر کړو.